د کابل د نن ورځې برید او د تاوتریخوالي اونۍ. سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. کابل کې چاودنې 9 کسان ټپیان کړل. طالبان وایي دوی پورې اړه نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې نن چهارشنبه ماسپښین مهال د کابل ښار په 6مه ناحیه کې یوې موټر سایکل بم چاودنې 9 کسان ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې چاودنه د فیض محمد کاتب څلورلارې کې شوې ده. خو وسله والو طالبانو په یوه سملاسي غبرګون کې ویلي چې دا چاودنه دوی پورې اړه نه لري او د شمو استخباراتي حلقو هڅه کېدلی شي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا کار شاید د بدګمانۍ رامنځته کولو لپاره شوی وي. یاد دې وي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ نن 5مه ورځ امریکا او وسلوالو طالبانو د خپلمنځي خبرو له لارې په دې اونۍ کې پر یو بل د بریدونو نه کولو ژمنه کړې وه. همداراز افغان حکومت هم وکړه کړې چې په یادې اونۍ کې به د طالبانو پر مرکزونو بریدونه نه کوي، خو که پر افغان امنیتي ځواکونو برید وشو نو ځواب به ورکوي. ټاکل شوې ده چې د تاوتریخوالي د اونۍ په پای کې یعنې راتلونکې شنبه امریکا او افغان طالبان د سولې په اړه خپلمنځي هوکړه لاسلیک کړي.